مجيب الرحمن چیرمن تاجر اتحاد پېښور کینټ او صدر تاجر اتحاد خیبر پښتونخوا. بچت خو تا موقته ما موقته د لفظونو هیر پیر ټول عمر چې کوم حکومت کړی دا او زمون خدا و چې مونږه د کرونا په وجه باندې حکومت موږ سره وعده کړی وي چې موږ تاسو له بلا سود قرضې درکو نو کو صرف دا بچت چې کومه ته نو زه په خپل نظر باندې دا دی وخت کې خپل معاشي قتل بچت غنم چې دا زمون کاروباري د پاره قتل بچت دی کې تاجرانو لپاره شیشتو دا مکمل طور باندې مسترد کو ولی چې زما حکومت ته زما وطن دی او زه پکې به روزګار کېږم په اربونو روپو فندونه راځي زما بچی ته پکې روزګار نه ملاويږي او بل دا چې په کراچۍ کې دوی شوګر مل بند کو اتنیم زره خاندان به روزګار کړ د کرونا د وجې 15% تراشه دکانونو باندې بوډونه لګي چې دا کرای کې بلی هغه سفید پوش سړی چې ساره کوي او مخامري وي هغه به روزګار شو او خود دا لاک ډاون اړخته نور د سختي راغله نو د وجې په ټول کاروبارونه ختم شي نو حکومت دا صرف هیر او بیر دی موږ حکومت نه مطالبه کوو چې سفید پوش خلکو ته بلا سود قرضې ورکړي بلا سود قرضې ورکړي او موږ سره یو ښه د مهرباني مون سلوک پرې دی موږ هغه خلک یو چې 200 کالونه د افغان وار د وجې د اغوا برای تاوان د دماکو د دهشتګردۍ وجې موږ برباد یو موږ سوال کو چې موږ سره د مهرباني مون سلوک نه کیږي ګورجی نن بجټ ډېر یو ذمہ دار حیثیت باندې نه سم پورا پاکستان تاجرانو دا بجټ مسترد کو د بجټ کې نه صرف دا چې تاجرانو لپاره سنشتہ بلکې زه دا پوهیږم چې پاکستان معیشت د پارم د کې داسې اقدامات نه دي شوي چې دا پاکستان معیشت په خپل خپو ودرېږي نو راتلونکي کال موږ ته ډېر غټ تکلیف ښکاري چې تاجرانو د حکومت چې کوم فاصلې وي هغه به نورم سوا شي او د فاصلو سره به معاشي صورتحال د پاکستان نور به هم خرابېږي انډسټري لپاره خو جي خبره دا ده چې انډسټري لپاره خو دا حکومت چې دی دا انډسټریل فیسیلیټیشن حکومت نه دی دا یو تجارتي اداره جوړه شوې ده د انډسټري چې دی لکه پلاټونه حکومت ورکوي کارخانهدار لا په کښتونو باندې په لږ قیمت باندې راشي کارخانې ولګوي چې خلکو ته روزګار ملاو شي دی هغه پلاټ چې کوم 8 لک روپۍ ایکړ یا 10 لک روپۍ ایکړ به هو هغه نن 2 کروڑ روپۍ باندې یو ایکړ ورکوي چې یو کارخانهدار راشي 5-4 ایکړ نه کم کارخانه لګي نه نو بیا خو 10 کروڑ روپۍ پلاټ والی بیا د 50 کروڑ روپۍ نور کار وکړي بیا 2-3 ارب روپۍ د نور پیدا نو دا انډسټري لګي بنا چې انډسټري بنا لګي نو روزګار به څنګه ملاويږي نو د لپاره دا تاسو ویل شي چې بس جګلینګ اف فګرز هو چې به دیکھو نو اخو نه دیکھو کو او بس دا داسې چې دی کنه دا بجټ موږ ورته دا تجویز ورکړو چې به دا سیل ټیکس چې دی تاسو دا سنگل ډیجټ کې راواله او زیات چیمبر چې دی هغه د حق کې هو چې به دا 5% होना चाहिए دا 5% چې دی پکار دي چشي نو هغه وجه دا ده هغه وجه دا ده چې دا کاروبار چلےږي به چلے دل نه پس چې دی گورنمنت ته چې دی ریوینیو به ملاويږي ټیکسونه به ملاويږي یو دکان چې بندي نو هغه به تاسو ته ټیکسونه به ورکړي ورکولې نشي همدغه سه انډسټري ده انډسټري چې دی کنه د 13 کال انفارچونیټلی دا نیگیټیو گروث کراغو نیگیټیو گروث مطلب دا دی چې مونږ کارخانه بند شو نو هغه په وجه چې دی کنه دیتا خو سپیشل پیکیج پکارو مې دنه وړاندې دا خبرو کو چې څنګه چې گورنمنت کنسټرکشن انډسټری ته سپیشل پیکیجز ورکړي دي هغه ته پکارو چې هر جو سونا چې انډسټریز دي ټولو ته چې دی کنه یو سپیشل پیکیج ریلیف پیکیج پکارو ولې چې د حالات داسې دي کرونا په وجه چې هغه چې دی کنه خرچ پوره نه کیږي او د تاسو دام کنډیشن دی چې تاسو سټاف هم چې دی کنه لې اف نه کوي نو د دې لپاره دا ضروری هو چې دا ریلیف پیکیج ورکول پکارو چې ریلیف پیکیج تاسو ورکول په ځای چې دی کنه الټا چې دی کنه دا ټیکسونه چې دی کنه هغه مقدار هم کم نه کو और चली करा बाज़ कंडीशन जो शुरू के वो जैसे NIC दी आ कंडीशन चली डेर इम्पॉर्टेंट कंडीशन हो आता सुनने बना ले।